أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي او الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انشأ جنات چې پیدا کړل باغونه معروشات خجول شوی په پایو باندې خجول شوی په چې په پایو باندې یعنی چې د هغه زیله په چتونو باندې خجول شوی په اوچتو زینو باندې خجول شوی وغیر معروشات او داسې باغونه چې غیر معروشات دي تنه په خپل باندې مضبوطی دي اغه ندي خېجول شوی په پایو باندې ندي خېجول شوی په چتونو باندې یعنی الله تبارک وتعالى هغه ذات ته چې دوه قسم باغونه پیدا کړی دي بعضی بوټي داسي دي چې هغه زیلې دي هغه خيږي او بعضی داسي دي چې هغه خپل تنه مضبوطی دي هغه د زیلو په شکل باندې نخيږي والنخل او کجوره والزرع او فصلنا مختلفا اكله چې مختلف دي میوه ده والزيتون او زيتون والرمان او انار متشابها يوشان وغير متشابه او سو غیر متشابه یعنی مختلف قسمونه کلو خری من ثمره لمیوه د دینا اذا اسمر هر کله چې دا میوه ونیسی واتو حقه او ادا کوي حق د یوم حصاده پورز د ریبلو د دی ولا تسرفوا او تاسو اسراف مکوي بیزای خرچ مکوي انه بشکا الله تبارک وتعالى لا يحب المسرفين محبت نکي د اسراف کوونکو سره ومن الانعام او د سارونا بعضی د سارونا حمولتن بار اوچتون کی دي وفرشن او زمکه سره لګیدلی دي کلو خری مما د هغه سنا رزقکم الله چې درکړي دي تاسو ته الله تبارک وتعالى ولا تتبعوا او تاسو پیروي مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه بشکا دا شیطان لکم استاسو د پارا عدو مبین دشمن د ښکارا ثمانیه ازواج ات جوړی دي من الضأن اثنين د ګډو ندوا ومن المعز اثنين او د چیلو ندوا قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم الذکرین حرم آیا دواړه نران حرام کړی دي هغه امل اثنين یا دواړه زنانا ماده زناور حرام کړی دي ام مشتملت یا هغه چې مشتمل وی علیه په هغه باندې ارحام الانثیین رحمنا د دغه دواړو ماده نبئونی بعلم خبر را کای ماته په علم سره ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینه ومن الابل اثنين او د اوخاننا دوا ومن البقر اثنين او د غواګانو دوا قل او فرما اے محبوب صلی الله علیه وسلم الذکرین حرم آیا هغه دواړه مذکر حرام کړی دي امل انثیین یا دواړه مؤنث حرام کړی دي ام مشتملت یا هغه چې مشتمل وي په هغه باندې ارحام الانثیین رحمونه د دغه دواړو مؤنث او د دغه دواړو ماده ام کنتم شهداء یا وای تاسو حاضر اذ وصاکم الله چې هر کله وصیت کړو تاسو ته الله تبارک وتعالى بهذا پدې باندې فمن اظلم پسوک دې ډیر ظالم ممن د هغه چانا افترا علی الله چې تړي په الله تبارک وتعالى باندې کذبا دروغ ليضل الناس د دې لپاره چې گمراه کی خلق بغیر علم بغیر د علمنا ان الله بشکا الله تبارک وتعالى لا يهدي هدایت نکي القوم الظالمين قوم ظالمانو ته